بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو مالدارانو سلامونه او نیکې هیلې. لر سپینګر شرکت په نمایندګۍ باندې موږ د کوټکس موندنیار چې د میټس ګروپ غړی دی فرانسې دلته راغلي د دغه نسل ستنې چې دی مسؤلین تاسې دا موږ دا تاسو سره وړل په افغانستان کې کولی شي د لر سپینګر د راتلو مالداري شرکت څخه واخلئ. په یاد ولرئ چې دغه د نسل یوازینۍ منبع ده او د دې څخه نسل چې دی که چېرته دا اصلاح کړي د ډېر وخت لپاره چې دی دا پاتې کېږي. تاسو کولی شئ چې تر کلونو پورې د دې نه استفاده وکړئ. د شروع وړتیا چې ده دا د 8700 کیلو نه ونیسه حتی تر 12000 کیلو ګرامو پورې د شیدو تولید په اوسط ډول په 350 ورځو کې د تولید وړتیا لري. نو دلته چې کوم نسلونه تاسو ګورئ دا ټولې چې دا اول ځل خوسۍ دی مثلا ماشاءالله دا چې دا اول ځل خوسۍ ده او دا کولی شي چې په اوسط ډول باندې 9 یا 10 لنګونه وکړي. خو په ځینې فارمونو کې چې دی تقریبا تر 20 لنګونو پورې چې دی ما په ځینې فرانسویانو ته ورته چې 20 لنګونو پورې کولی شي. مومبینیار کوټکس مومبینیار چې د اعلی مومبینیار دی تاسو کولی شئ چې په دې باندې اعتماد وکړئ. د لر سپینګر نور چې کله تاسو د مومبینیار مصنوعي انتخاب وهئ نو حتما یو ځل نیچه د ډاکټر صاحبانو نه اخلئ نیچه یو ځل ګورئ او نیچه چې هغه په سیستم کې ثبتوئ تر څو وروسته بیا ډاکټر صاحبان تاسو ته دغه درکړي د لر سپینګر له لورې چې کومې تذکیرې دي هغه تاسو ته درکړي. مننه.